د آبادۍ او سکون په غېږه کې دمه هېواد دا د چک ولسوالۍ برېښنا بند ته څیرمه د برخوات سیمه ده. د دې سیمې اوسیدونکو ملي سوداګرو او خیرخوا اشخاصو په خپل شخصي لګښت د عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه په نامه د مسجد رغولی. په دې مسجد چې شاوخوا 14 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی، د مدرسې او مجهز کتابتون سربیره د ښځینه لمونځ کوونکو لپاره ځانګړی ځای لري او په یوه وار تر 600 ډېر لمونځ کوونکي ځایولی شي. نن تاسو د دې د افتتاح مراسمو شاهد وایه چې دا مسجد څو مهمه برخې لري. یو چې د عمومي مسجد جامع مسجد دی، د ترڅنګ یو عامه کتابتون لري او د دې ترڅنګ ښځینه مسجد لري، د اوداسونو لپاره مکمل ځای لري او د دې ترڅنګ یو مدرسې هم پکې شته ده چې د هغې کې هم طبقه اناث هم طبقه ذکور دلته به درس ویل خیره چې په علم جریان لري. دا مسجد او دینی مدرسه د کتابتون موجوده که د اوداسه اوبه موجوده که نور ټول شیان کوم د ضرورت شیان ورسیدي هغه ټول قابل قبول دي او د خلکو په خدمت کې دي. د یاد مسجد د ګټې اخیستنې مراسمو ته د حکومت په کچه ګڼ شمېر لوړپوړي چارواکي راغلي وو او د جمعې لمونځ یې هم پکې ادا کړ. اسلامي نظام په ټولو برخو کې په مخ روان دی او د خلکو غوښتنو ته ځواب وایي، هغه که په اقتصادي برخه کې دي، که په عمراني برخه کې دي، که په نورو مختلفو برخو دی و نظام او د یو ملک د آبادۍ دپاره دی په ټولو برخو کې لګیا دی او په ډېر اخلاص او صمیمیت باندې کار کوي. امت مسلمه دې وحدت، یووالی، اتفاق دارنګه د مسلمانانو په مابین کې ورورګلوي، د ښارونو، د کلیو، د مساجدو، د مدارسو، د روغتونونو، د سړکونو د دې آبادي، دا ټول هغه څه دي چې هر مسلمان باید د زړه نه دا ورباندې خوشحاله شي. د ویلو ده چې د اسلامي امارت له بیا واکمنېدو سره په میدان وردګو کې د پرمختګ او بیا رغونې چارې په چټکۍ روانې دي چې تر دې وړاندې هم په سید آباد ولسوالۍ کې د یوه مسجد چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو.